حالات چې د برداشت د دایرې نه بهر وځي، نامه د انقلاب به مې د خولې نه بهر وځي، او زما د کور بیدي زما په قتل کې شریک دی که نه زما دشمن دی د کوڅې نه بهر وځي. ضمیر چې د حالات په توره ووجلم ژوندی شم، یو چغه د منصور شوم په دار چپې چپې شم، چې صبر ته تلې مې د تیرو په غېږ کې ورکو، سرتاج د رڼایو شو مقاتل چې د تیرې شم، نفرت کول د قامه بغاوت ته سړیتوب او ګریوان چې نه سړی کړم په خپله سم سړی شم. تقدیر په مخه کړی یم تندک وهم او زم، تقدیر په مخه کړی یم تندک وهم او زم، د ژوند د ټیکلي نه په لار چک وهم او زم. او دنیا د عشق نشې ته به حیرانه ولې نه وي، د دشت په تودو شګو کې چورلک وهم او زم. دنیا د عشق نشې ته به حیرانه ولې نه وي، او د دشت په تودو شګو کې چورلک وهم زم. زما د لیوني څخه څنګل د سره لاندې، او سحر د خوبه پاسم لمن ټک وهم او زم. زما د لیوني څخه څنګل د سره لاندې، سحر د خوبه پاسم لمن ټک وهم او زم. چې عکس د ضمیر ته مې په برندو سترګو ګوري، چې عکس د ضمیر ته په برندو سترګو ګوري، په توره د نفرت یې دا چجک وهم او زم. او د خیال په نیلي سور د ژوند په دشته کې افګاره، د خیال په نیلي سور د ژوند په دشته کې افګاره، پړکي په سوچ د عقل په چابک وهم او زم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. ډېرو ګرانو سترګورو پوهانو شاعرانو، زه د سوات ادبي یاران د ټولو ملګرو او خصوصا د هغه ملګرو چې د مخکې نه زما سره په پیژنګلو کې را روان دي، زما وروڼه دي، د هغو ډېر مشکور یم چې د ځان سره د لیدو او ستاسو سره د پیژنګلو موقع راکړه، او زه دلته راوبللم. دا نن چې زه په کومه کرسۍ کېنولم، زه د دې قایل نه یم، زه قایل د دې یم چې زه ستاسو سره دقلته کېنم، او دا په ثبوت سره زه ویلی شم چې ما چېرته هم د کشر سره ځان مشر نه دی حساب کړی. زه به تفصیلي خبرې به ته ډاکټر حکیمزی صاحب کوي، خو زه به ته یو یادګیرنه وکړم، او هغه یادګیرنه به دای چې څنګه چې تاسو دا پروګرام جوړ کړی دی او دا ټولنه په وجود کې راوسته، نو یقینا چې ټولنې جوړول ډېر آسان کار دی، تنظیم جوړول ډېر آسان کار دی، خو تنظیم چلول، ټولنه چلول او د هغه حالات برقرار ساتل، پاغې کې مرګري رضا ساتل، پاغې کې د مرګري خیال کول، پاغې کې د کشر خیال کول، پاغې کې د مشر خیال کول، پاغې کې د وړاندې وروستو خیال کول، پاغې کې د ماحول خیال کول، پاغې کې د دې ټول چاپېرچل او د ادب خیال کول چې کوم دی، دا ډېر ګران کار دی. زه به د دې ملګرو نه دا توقع ساتم چې دیو په هر نظر سره، په هر لیول سره ما دا ملګري واورېده، په دې کې دا ینګ کسان چې دي دا ډېر ښه شاعري کوي او ښه لیکل کوي، دیو له به تاسو داد ورکوئ، دیو له به تاسو حوصله افزایي ورکوئ، دیو ته به تاسو لارښودنه کوئ. دا ستاسو د مستقبل په پیړۍ کې را روان کاروان دی، دا به ستاسو ځایونه نیسي، دا به سبا ستاسو په دې ځای باندې لکه څنګه چې نن زه تاسو د یو میلمه په حیثیت باندې دلته کېنولم، حالانکې زه په سوات کې ځان میلمه نه ګڼم، د ژوند نیمه برخه چې ده نه هغه ما دلته په سوات کې تېره کړې ده. زه په سن 71 کې دلته کې راغلی یم، او په 77 کې یا په 78 کې زه دلته کې د سوات په ټولنو کې ما خپل خدمات شروع کړي دي، او هغه چې زه یې وایم نو بده خبره ده ستاسو د وړاندې وو، نو لهذا زه به ستاسو نه دا توقع ساتم چې انشاءالله تاسو به دا شی برقرار ساتئ، او زموږ نه چې څونه توقع کېږي په دې غریبۍ کې موږ به ستاسو سره اوږه په اوږه ولاړ یو، بلکې ما د ځان سره یو غړی وغړی، او چې کله هم تاسو وایئ زه به دله میټینګ له راځم، چې کله هم تاسو وایئ زه به دله پروګرام له راځم، او چې کله هم تاسو زما نه څه کومک غواړئ
ان شاء الله چې زه به په یو دغه کې ستاسو نه غاړه نه غړوم. ډېره مننه، ناوخته ده او یو څو خواره شعرونه به سره شعر کم چې حالات چې د برداشت د دایرې نه بهر وځي، حالات چې د برداشت د دایرې نه بهر وځي، نامه د انقلاب به مې د خولې نه بهر وځي. حالات چې د برداشت د دایرې نه بهر وځي، نامه د انقلاب به مې د خولې نه بهر وځي. او زما د مرګ قاتل زما د کور بیدی زما په قتل کې شریک دی، زما د کور بیدی زما په قتل کې شریک دی، کنه زما دشمن دی د کوڅې نه بهر وځي. او یو څو شعرونه دا دي چې زما د کور بیدی زما په قتل کې شریک دی، زما د کور بیدی زما په قتل کې شریک دی، کنه زما دشمن دی د کوڅې نه بهر وځي. او نور شعرونه دي چې ضمیر چې د حالات په توره ووجلم ژوندی شوم، ضمیر چې د حالات په توره ووجلم ژوندی شوم، یو چغه د منصور شوم په دار چپې چپې شوم، چې صبر ته تلې مې د تیارو په غېږ کې ورکو، سرتاج د رڼایو شوم قاتل چې د تیارې شوم، نفرت کول لقامه بغاوت ته سړیتوب او ګریوان چې نه سړی کړم په خپله سم سړی شوم. اوس تاسو سره یو غزل شریکوم چې تقدیر په مخه کړی یم تندک وهم او زم، تقدیر په مخه کړی یم تندک وهم او زم، د ژوند د ټیکلي نه په لار چک وهم او زم. او دنیا د عشق نشې ته به حیرانه ولې نه وي، د دشت په تودو شګو کې چورلک وهم او زم. دنیا د عشق نشې ته به حیرانه ولې نه وي، او د دشت په تودو شګو کې چورلک وهم زم. زما د لیوني سو خو سنګل د سره لاندې، زما د لیوني سو خو سنګل د سره لاندې، او سحر د خوب پاسم لمن ټک وهم او زم. زما د لیوني سو خو سنګل د سره لاندې، سحر د خوب پاسم لمن ټک وهم او زم. چې عکس د ضمیر ته مې په برندو سترګو ګوري، چې عکس د ضمیر ته مې په برندو سترګو ګوري، په توره د نفرت یې دا چجک وهم او زم. او د خیال په نیلي سور د ژوند په دشته کې افګاره، د خیال په نیلي سور د ژوند په دشته کې افګاره، پړکي په سوچ د عقل په چابک وهم او زم. ډېره مننه، ستاسو ډېر شکر گزار یم. الله تعالی هم دغه شان ضروري او دغه شان د اتفاق اتحاد برقرار ساته. السلام علیکم.